د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 18مه برخه. هوګو سخت خوشحاله شو. پوهېده چې شهزاده نور له غلا سر نشي غړولی، ځکه د رئیس امر و. رزیل هوګو د یوې داسې غلا په فکر کې شو چې شهزاده پکې د قانون د منګولو ښکار وګرځي، خو په عین حال کې باید دغې پلان شوې غلا یوه تصادفي بڼه لرلی، ځکه له څه وخت راهیسې د جنګي چرګانو له پاچا سره خپل غله ملګري ډېر نږدې شوي ول او هغوی یې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نه پرېښود. که کوم چا شهزاده ته د دام ایښودنې هڅه کړې وای، سخته سزا یې ورکوله. هوګو یوه ورځ شهزاده له ځانه سره یوه نږدې کلي ته بوته. دواړو په کوڅو او کوڅګیو کې ورو ورو قدم واهه. هوګو د یوې داسې موقع په لټه کې و چې خپل پلان پکې عملي کړي. شهزاده هم په یو مناسب وخت کې د لارې د ملګري د مغلوبولو او د تل لپاره له ځورونو او شرمونو د ځان د خلاصون په تمه کې و. هوګو ناڅاپه یوه ښځه ولیده. له هغې سره یوه ټوکرۍ وه چې ننه یو بسته هم پکې لیدل کېدله. هغه د دوی پر خوا را روانه وه. خوشحاله شو او له ځان سره یې وویل: واوه، د جنګي چرګانو پاچا که مې نقشه سمه عملي شوه، تباه او برباد بشي. هوګو تر هغو غلی و چې ښځه یې په څو قدمۍ کې تېرېدله. ورو یې شهزاده ته وویل: یوه دقیقه صبر وکړه، زه بیرته راځم. په خپل ښکار پسې شو. د شهزاده پام شو چې د خلاصون وخت یې را رسېدلی. له ځان سره یې وویل: که ډېر وځنډېد نو وبه تښتم، خو د تقدیر لوبه لا پاته وه. هوګو هماغسې ورو ورو په ښځه پسې و. په یوه تیز حرکت کې له ټوکرۍ څخه بسته راویستله، په ورسره راوړي زاړه ټوکرکي یې وپیچله او بیرته خپل لومړني ځای ته راوګرځېد. ښځه چې لومړی د ټوکرۍ سپکوالي ته پام نه و، ناڅاپه متوجه شوه. ټوکرۍ یې وکتله، په کیسه یې سر خلاص شو او پوه شوه چې بسته یې غلا شوې ده. نو چیغه یې کړه: غل دی غل! هوګو په یو تیز حرکت بسته د شهزاده تر تخرګ ورلاندې کړه او ورته ویې ویل: په ما پسې راځه او د هغې ښځې څخه ځان ګوښه کړه. شېبه وروسته هوګو د یوې کوڅې په پیچومي کې له سترګو غایب شو، خو لږ وروسته ولیدل شو چې د ګڼې ګوڼې په منځ کې د یوه کور دیوال ته تکیه کړې او په بې پروایۍ سره یې د صحنې ننداره کوله. شهزاده له ډېرې کرکې په ټوکر کې پیچلې بسته له مځکې وویشته. همدغه آن ښځه له 10-12 کلیوالو سره راورسېده. هلک یې تر لاس ونیو او په کنځلو او وهلو ټکولو یې شروع وکړه. هوګو چې د دې منظرې ننداره یې کوله، په زړه کې یې خندل او له ځان سره یې ویل: واوه، ښه شو، د دې خلکو څخه بلا خلاصېدای نه شي. خوښ خوشحاله خپل استوګنځي ته را روان شو. پر لار یې له رافلر څخه د ځان د خلاصولو په خاطر جوړه کړې مصنوعي کیسه له ځانه سره تکراروله. بدمرغه شهزاده د خلکو په منځ کې لاس او پښې وهل او په چیغو چیغو یې ویل: آی کمقلې ښځې، ما پرېږده، ستا بسته ما نه ده غلا کړې. د بیکارانو د شمېر له زیاتېدو سره د خلکو ښکنځل او بدرد هم ډېرېدل. یوه آهنګر چې یوه چرمي ټوټه یې مخ ته تړلې وه، خپل غښتلي لاسونه د شهزاده خواته اوږده کړل او ورته ویې ویل: غله، اوس به داسې بلا در باندې نازله کړم چې ژوندی یې د یاده به دې ونه وځي. خو همدغه شېبه د تورې تیغ په هوا کې وځلېد او پلنه څنډه یې د آهنګر پر لاس کېښودل شوه. په توره سنبال سړي وویل: کرار یاره، حوصله د لاسه مه ورکوه، د کنځلو بد اخلاقۍ حق نه لري. هغه کوچنی دی، د ښو او بدو فیصله د قانون کار دی. مورې، ته هم د هلک لاس پرېږده، هر څه چې لرې د قاضي په مخ کې یې ووایه. آهنګر په داسې حال کې چې لاس یې درد اخیستی و، د آواز څښتن ته سترګې ور واړولې. ټنډه یې تروه شوه
او په غوسه پر خپله راغلی لار ستون شو. میرمنې هم د شهزاده مړوند خوشې کړ. شهزاده له خوښۍ په ډکو سترګو په یوه ټوپ ځان هغه چاته ورساوه چې نجات یې ورکړی و، او په لوړ غږ یې ورته وویل: اوه ښاغلی مایلز هندنه، څونه انتظار مې درته وکړ، ډېر ښه وخت راغلی. زړه مې غواړي دا احمقه ښځه په توره دوه ځایه کړم. بندي شهزاده. هندن په سختۍ د خپلې خندا مخه ونیوله. د شهزاده غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه او ورته ویې ویل: قربان مو شم، که له حضرت څخه هیله کوم چې یو څه حوصله وفرمایي. بخښنه غواړم، مجبوراً باید چوپ پاتې شئ. په دغه کې مو خیر دی. که مو زما خبره ومنله، وبه وینئ چې هر کار به ډېر په خوند مخ ته ولاړ شي. مایلز هندن د وار له ځانه سره وویل: عجیبه ده، ماته یې په ښاغلي مایلز هندن راغږ کړ. بیخي مې هیر و چې پخوا یې په پهلوان راته وویل، لکه چې تر اوسه یې لا د سره لیونتوب نه دی وتلی. د خو زه په دې لقب ونازولم، مګر په هیڅ وجه نه راسره ښایي، خو چندانې بد هم نه دی. څه خبره ده که یو انسان د خیالي دنیا پهلوان وي، ځکه دا تر یو واقعي کن ډېر لوی مقام دی. وزګار وګړي سره خپاره شول او د غله ماشوم د گرفتارۍ په نیت را روان عسکر ته یې لاره خلاصه کړه. مایلز هندن ورته وویل: صبر وکړه ملګري، هلک بې له کوم مخالفته در سره ځي، ته مازې لار ور وښیه. ساتونکی او هغه ښځه چې بسته یې ورکه شوې وه مخکې شول. شهزاده او هندن تر شا پسې شول. د لنډه غرو ډله هم ورپسې وخوځېده. مایلز هندن د شهزاده له څېرې وپوهېد چې سخت تنګ دی او غواړي د روان وضعیت پر وړاندې ګام پورته کړي. کرار یې غوږ ته خوله ورنږدې کړه او ورته ویې ویل: قربان مو شم، لږ فکر وکړئ. د هېواد اوسنی نظم د هغو قوانینو پر اساس ولاړ دی چې خپل حضرت تعالی وضع کړی دی. خپل پاچا هم د قانون تابع دی. اوس د لوړ درشل څخه هیله کیږي چې د قانون احترام وکړي. آیا دا به ښه کار وي چې تاسې خپله د قانون په مقابل کې ودرېږئ؟ په دې کې شک نشته چې اوس هم ستاسې د حاکمو قوانینو څخه یو مات شوی دی. آیا پر تخت د بیرته کېناستو په وخت کې به د دې له کبله د خوښۍ احساس ونه کړئ چې یو ورځ مو خپله قانون ته غاړه ایښې وه؟ ماشوم ورته وویل: تاسې بیخي رښتیا وایئ. اوس به پاچا در وښیي چې خپله هم د نورو خلکو په رقم د قانون پیرو، تابع او منونکی دی. کله چې ښځه د شکایت اورولو لپاره قاضي مخې ته ودرېده، قسم یې واخیست چې تورن ماشوم همغه د دې د بستې پټونکی غل دی او له هغه پرته بل هېڅوک نه دی ګرم. د میرمنې لخوا د بستې تر خلاصولو وروسته ټول حاضرین حیران شول. په بسته کې د خنزیر یو چاغ چیچی و. د قاضي تندی ګونځې شو. د هندن د مخ رنګ والوت، خو شهزاده له هر څه ناخبره و، ځکه نو خاره ولاړ و. قاضي لږه شیبه په فکر کې شو. وروسته یې عارضي میرمنې ته وویل: میرمنې، ستا د خنزیر څونه بیه لري؟ هغې درنښت پر ځای کړ او ورته ویې ویل: قربان 3 شلنګه او 8 پنسه. 1 نیمکه یې هم کم نه خرڅوم. قاضي په محکمه کې راټولو شوو وزګارو وګړو ته وکتل. ساتونکي ته یې د ورنږدې کېدو اشاره وکړه. کله چې هغه ورنږدې شو نو ورته ویې ویل: خلک د محکمې څخه وباسه او دروازې وتړه. د قاضي امر په چټکۍ سره پر ځای شو. د سترګو په رپ کې محکمه تشه او یوازې قاضي، ساتونکی، میرمنه، تورن او هندن پاتې شول. د هندن څېره له ډېرې ویرې سپینه اوښتې وه او هره شیبه یې ډار نور هم زیاتېده. قاضي د رحم او مینې له مخې عارضي میرمنې ته وویل: خورې، دا بدبخته هلک ناپوهه دی، شاید د لوږې دغه کانه پرې کړې وي. تاسې پوهیږئ چې
د فقیرانو د ژوند شرایط ډیر سخت دي. هلک ته ښه په ځیر وګوره، څونه خوار او ډنګر دی. بڼه یې پر څه حال ده، بد اخلاقه هم نه ښکاري. خو تاسې سر باید درخلاص کړم چې د مملکت د اوسني قانون پر اساس که څوک د 14 په بیه شی غلا او جرم ثابت شي باید غرغره کړل شي. شهزاده ناڅاپه ولړزېد، مګر بیرته پر خپلو اعصابو واکمن شو او ځان یې آرام ونیو. ښځې د قاضي په خبرو ټکان وخوړ او په رېږدېدلي او ژړا ته ورته غږ یې وویل: اوف خدایه، دا مې څه وکړل؟ زما څخه اشتباه وشوه. زه هېڅکله نه غواړم دا هلک زما په خاطر لویه جزا وویني. خاورې مې دې پر سر شي. محترم قاضي، ستا قربان شم، د هغه د خلاصون لار راوښیه. قاضي بې له دې چې خپله آرامي له لاسه ورکړي ورته وویل: محترمې مېرمنې، تر اوسه لا اوبه تر ورخ تېرې شوي نه دي. ته کولی شې د خپل خنځیر بیه راښکته کړې. ښځې ورته وویل: ډېر ښه، چې داسې ده نو زه خپل خنځیر په 8 پنسه خرڅوم او په دې قیمت ډېر خوشحاله هم یم، ځکه د دونه غټې ګناه څخه ساتل کېږم او وجدان مې د یوه درانه بار سپکېږي. مالس هندن په دې خبرو دومره خوشحاله شو چې نږدې و چیغه کړي. بې اختیاره یې پر شهزاده غېږه راتاوه کړه. قاضي پر خپلو احساساتو د واکمنېدو لپاره سر وځړاوه او په یوه دوسیه پورې سترګې وګنډلې. مېرمنې د قاضي له درنښت پر ځای کولو وروسته کوچنی سرکوزی په بغل کې واخیست او د محکمې د خروجي دروازې پر لوري روانه شوه. ساتونکی ورته پرانست او د هغې له وتلو سره سم په پسې شوه. هندن په مېرمنې پسې د ساتونکي پر وتلو شکمن شو او له ځانه سره یې وویل: دا سړی ولې په دې ښځه پسې ووت؟ مطلب یې څه دی؟ مایلز هندن د راولاړې شوې اندېښنې په پارونه په هغوی پسې ووت. هغوی د دهلیز په منځ کې ودرېدل. هندن هم نږدې ورته ودرېد او خبرو ته یې غوږ شو. ساتونکي د مېرمنې مخه ونیوه او ورته ویې ویل: او واوا ګرانې مېرمنې، څونه ښایسته د خوږ چچی در سره دی. زه یې رانیولو ته تیار یم. دا 8 پنسه واخله او خوږ ما ته راکړه. مېرمنې د نیوکې په لهجه ورته وویل: 8 پنسه؟ مسخرې خو به نه کوې؟ ما خپله 3 شلنګه او 8 پنسه پرې ورکړي دي. په 8 پنسه خو یې ته ولاکه چاته ورکړې؟ ساتونکي ورته وویل: په محکمه کې د قسم وانخیست چې دا خوږ دې تر 8 پنسه لوړ نه ارزي. که پر خپله خبره ونه درېږي نو زه به دې محکمې ته کش کړم. نور نو ستا خوښه چې هغه غل هلک د دار ساتي که یا؟ مېرمنې ورته وویل: نه نه، زه نه غواړم چې د دار او غرغړې خبره بیا راپورته شي. چې دونه راته ټینګ یې نو 8 پنسه راکه او دا واخله. ښځې د حسرت له اوښکو په ډکو سترګو خپله لاره ونیوله. مایلز هندن په منډه محکمې ته ننوت. ساتونکي په یو خوندي ځای کې د سرکوزي د بچي تر پټولو وروسته بیرته محکمې ته راوګرځېد. قاضي په دوسیه کې څه ولیکل او له پلرنۍ مینې په ډکه لهجه یې اډوارډ ټوډور ته وویل: مجبوره یم د قانون د احترام پر ځای کولو په خاطر دې یو څو ورځې بندي او د خلکو په مخ کې د 12 چلاخې ووهم. دې پرېکړې شهزاده سخت حیران کړ. ویې غوښتل شونډې وخوځوي او یا هم ښایي د قاضي د سرغوڅولو نظر ورکړي. خو مایلز هندن ته تر کتلو وروسته وپوهېد چې ملګری یې په یوه له ناامیدۍ ډکه اشاره چوپتیا ته وربولي. مایلز هندن شهزاده تر لاس ونیو او د ساتونکي تر شا د زندان پر لوري روان شو. کوڅې ته له ننوتلو سره جوخت شهزاده د هندن له لاسه لاس ویست او په غوسه یې چیغه کړه: احمقه، ته څنګه دا منې چې زه دې په ژوندون او پر خپلو پښو بې ګناه زندان ته ولاړ شم؟ مایلز هندن په درد ځواب ورکړ: پر ما باور وکړه او خوله دې بنده ونیسه. ته په دې بې ځایه خبرو خپل کار نور هم خرابوي. ښه به دا وي چې خپل تقدیر له یاده ونه باسي. هېڅوک د خدای د ارادې مخه نشي نیولی. د حوصلې څخه کار واخله. پرېږده چې قسمت دې
څه غواړي ویې کوي. وروسته به د خوشحالۍ وختونه هم راورسیږي. بیا چې دې هر څه ویل نو ویې وایه تېښته. د ژمي ورځې لنډې دي، ځکه نو هغه ورځ ډېر ژر تېره شوه. کوڅې تشې وې، لارویان شاوخوا او یا هم د ساتونکي تر شا د دوو روانو ملګرو ته له کتلو پرته په چټکو ګامونو د خپلو کورونو پر لوري روان ول او غوښتل د یخنۍ له زیانه چې د شپې په رارسېدو لا زیاتېږي ځانونه وژغوري. شهزاده له ځانه سره په چرتي شو. دا په تاریخ کې اول ځل دی چې یو پاچا زندان ته بیول کېږي. ولس هم ډېر بې پروا دی او بې له دې چې څه ووایي په بېخارۍ مې څنګ ته تېرېږي. دغه شېبه ساتونکی د بازار د یوه تش میدان خواته وګرځېد. کله چې د هغه منځ ته ورسېد، مالې هندنې پر اوږه لاس ورکېښود او ورته ویې ویل ګران ملګري، لږ صبر وکړه، دلته څوک نشته، غوښتل مې یو څه درته ووایم. ساتونکي ورته وویل زه باید ستاسې سره ونه غږېږم. پام دې وي چې دا ګړی زه په وظیفه کې یم. خوله دې بنده ونیسه او چابک درځه، هوا مخ پر تاریکېدو ده. ښه هېڅ پروا نه لري، زه هم په همدې باب در سره غږېږم. مخ راواړوه او زما خبره واوره. دا هلک پرېږده چې پر خپله تړه ولاړ سي. څه شی؟ تا د دې خبرې جرأت د کومه که؟ ستا هم بندیخانې ته هوا کېږي که څنګه؟ قربان دې شم، متوجه شه، دونه قانوني مه غږېږه. وروسته یې خپل غږ نور هم آرام کړ او ویې ویل آیا هېر دې شول چې د هغې بېچاره ښځې څخه دې په زوره خوږ په 8 راونیو؟ که زه دغه راز محکمې ته افشا کړم او هلته پر تا د جرم تور ولګوم، پوهېږې چې غاړه به دې د دار تر رسۍ پورې ورسیږي. ساتونکی پر خپل ځای میخ شو، پر بدن یې لړزه ګډه شوه او خوله یې له ډاره وازه پاتې شوه. خو ډېر ژر بیرته یې پر ځان واکمن شو او هندن ته یې سپکې سپورې وویلې. هندن تر هغو چوپو چې ساتونکي خپل زړه خالي کاوه، په پای کې یې هماغسې نرمه لهجه ورته وویل ګران ملګري، زړه مې در باندې سوځي، پر بدبختۍ مې نه پیرزو کېږي. بده به نه وي چې که درته ووایم ستا او هغې ښځې ټولې خبرې مې واورېدې. دا مې هم ولیدل چې تا ته 500 ورکړل او خوږ دې په زوره ځنه واخست. درواغ خو به نه وایم، ما د هغې ښځې سره مسخرې کولې. نو د خوږ چوچی دې هم په مسخرو ځینه واخست او پټ دې که؟ هو، ښه نو زه ځم او قاضي به هم په دې مسخرو خبروم. هغه ډېر جدي او ځیرک سړی دی، په داسې مسخرو یې خامخا سر خلاصیږي. تاسې هم دلته اوسئ، زه ډېر ژر بیرته راځم. مالس هندن په ګړندیو ګامونو د محکمې خواته روان شو، خو ساتونکي تر یوه څه 2 زړۍ وروسته پسې غږ کړ او ویې ویل ای محترمه ودرېږه، قاضي ډېر خوږ او سخت سړی دی، د داسې مسخرو حوصله نه لري. راشه چې په خپل منځ کې یې سره خلاصه کړو. تازه مې واده کړی، پوهېږم چې کار مې خرابېږي. ښه زما سر خلاص نه شو. تاسې زما څخه څه شی غواړئ؟ زه ستاسې څخه دا غواړم چې مخ راواړوئ او په پټو سترګو 1000 روپۍ را حساب کړئ. اوهو، لیونی شوی خو نه یې؟ غواړې د هغې ښځې سره د مسخرو کسات راڅخه واخلې او تباه او برباد مې کړې؟ هندن په نهیلونکې لهجه ورته وویل هو، هغه مسخره چې شاید ستا سر وخوري. څه معنا؟ پاتې کېدای شي ومري. اوف خدایه، هو دغسې ده. یوه ښځه دې مجبوره کړ چې خپل مال په ډېره کمه بیه در باندې خرڅ کړي او په وظیفه کې دې د ځان او قانون سره خیانت وکړ. محترمه پر ما ورحمېږه، د ډېرې ویرې څخه مې پښې سستي کوي. څه وکړم؟ زما په خیال باید ستاسې نظر ته غاړه کېږدم. ښه، لکه چې عقل دې سر ته راغی، زه یوه بله هیله لرم او هغه دا چې دغه اوس د خوږ بچی بیرته خپل خاوند ته وسپاره او خپلې پیسې ځینې واخله. بیخي سمه ده، د دې کار د کولو واده هم در سره کوم. په قول سره درته وایم چې بله پلا به د اسمانه راښکته شوی خوږ هم د چا څخه وانخلم. اوازه به ګډه کړم چې
تاسې د زندان دروازه ماته کړه او یو بندي مو وتښتاوه. د بندیخانې دروازه هسې هم زړه ورسته ده، زه به یې خپله ماته کړم. مایلز هندن ورته وویل تاسې هم بېغمه اوسئ، هېڅ تاوان به در ونه رسیږي. پر دې هلک د قاضي هم زړه وسوځېد او ډېر د مینې ډک برخورد یې ورسره وکړ. پوهېږم چې که یې د تېښتې څخه خبر شي په کیسه کې به یې هم نه شي، حتی په زړه کې شاید درڅخه راضي هم شي چې د کوچني په ازادولو کې دې کومک کړی. هندن حال کله چې هغه دوه ملګري له ساتونکو څخه لرې شول، مایلز هندن شهزاده ته وویل تاسې د کلي د باندې د سړک پر غاړه راته منتظر شئ، زه د میلمستون د مشر سره حساب خلاصوم. نږدې نیم ساعت وروسته شهزاده او ژغورونکي پر خپله سپرلۍ سپاره او خوشحاله ختیځې خواته روان شول. شهزاده پر خره او مایلز هندن پر قچره سپور شو. شهزاده د ګرمۍ له امله څیرې کالي غورځولي او هغه نوې جامې یې اغوستې وې چې ملګري یې په لندن کې ورته رانیولې وې. هندن د لارې په اوږدو کې له ځانه سره فکر وکړ دا بې ګناه هلک باید ستړی نه کړم. استراحت او خوب ته سخت ضرورت لري، کیدای شي استراحت یې بیرته پر ضد کړي او سم شي. پر لارې باید ډېرې وقفې وکړو، که څه هم دا کار مو ځنډوي خو پروا نه لري او د دې پرته مې بل څه د وسه پوره هم نه دي. له یوه تمځایه څخه تر 10 میله مزله وروسته د یوه کلي د میلمستون پر دروازه ورننوتل. په میلمستون کې تر اړولو وروسته هر یوه د خپل ورور پر لوبولو پیل وکړ. هلک بیا پاچا شو او په شاهانه او له غروره په ډکو حرکتونو د خوړو میز ته کېناست. مایلز هندن یې هم د خدمتګار په شان تر شا ودرېد او د اوامرو په انتظار شو. د ډوډۍ خوړلو تر پای ته رسېدو وروسته هندن په ډېر درنښت شهزاده د خوب خونې ته بوته. کمیس یې ترې وکېش او پرېیست. د ځان لپاره یې هم یو روجایي واخیسته او دروازې ته مخامخ د خونې په نس پرېوت. سبا او بل سبا هم په همدې ډول تېر شول. د لارې په اوږدو کې به سره غږېدل، خندېدل او د هغو وختونو کیسې به یې کولې چې سره بېل ول. د سفر په وروستۍ ورځ هندن خپل ټاټوبي ته د نږدې کېدو له امله زیات خوشحاله و او ډېر غږېده. د خپل بوډا پلار او ورور ارتر په باب یې تر ډېره ژبه ښوروله او په وارو وارو یې د هغه د ژور لید او سخاوت یادونه وکړه. د دې ترڅنګ یې څو پله له لیډي آډیټ سره خپلې مینې ته هم اشاره وکړه. آن د خپل کشري ورور هیو نوم یې هم په سپکه یاد نه کړ. تر دومره اوږده ځنډه وروسته د خالپو څو ځمکې ته تګ د مایلز هندن لپاره ډېر په زړه پوری او خوښونکی و. هغه وویل ته پوهیږې چې هغوی به زما په لیدو څومره خوشحاله شي. زه دا اوس لا د هغوی د خوشحالۍ اندازه لګولی شم.